تبكي؟ ښاغلیه تاسو سره خندا ډېره ښایسته ښکاري. تل همداسې مسکا په څېره ولرئ. تبکی لوري. سلام ترورې. سلام لوري. زه همدا اوس تاسو کور ته تاپسې درتلم. تا زما راتلونکی زوم نه دی لیدلی؟ راځه چې در وپېژنم. خو ترورې اوهو خو مو نشته. ستا ټوله کورنۍ هغه لیدلې ده. یوازې ته پاتې. راځه چې در وپېژنم. زوم جان مې ډېر ښایسته دی. ستا به ډېر خوښ شي. راځه زه راځه چې در وپېژنم. تبکی؟ لورې صبر وکړه لورې دننه مه ځه. ولې مورې څه شوي؟ لور جانې پلار دې درته نارې وهي. وی خور جانې څو شېبې وروسته درځي. هو مورې ته لاړ شه. زه به لږ وروسته درشم. سمه ده؟ نه پلار دې ډېر ځان درته په تامه و. کوم اړین کار در سره لري؟ ته له کار نه ستومانه راغلې. خواړه دې ځان سره نه وړي. راځه لومړی دې ډوډۍ وخوره. خفه نه شې خورې هغه. داسې ده چې وروسته به درشي. هېڅ ستونزه نشته خورې. د خدای په امان ترورې. د خدای په امان. راځه لورې. سمه ده. پوهېږې مورې د ښاغلي دروف پلار خو د وزو او غواګانو سره ډېره مینه لري. رښتیا؟ او پوهېږې مورې هغه د خپلې یوې وزې نوم څه ایښی؟ دولاري. رښتیا؟ او د ښاغلي دروف مور هغه څنګه ښځه ده؟ هغه خو تر ټولو ښه ده. زه ډېره خوښېږم مورې. دا ده ما خو هېر کړ چې تاسې ته ووایم کومه خپرونه چې د ښاغلي دروف په کور کې جوړه کړې وه. د هغه لپاره د ښاغلي دروف مور ماته یوه ډالۍ راکړه د ستاینې لپاره. وګوره مورې. اوه وا دا څومره ښایسته دی تبکي لورې. مورې ماته یې مراکه که نه؟ لوره دومره ګرانه ډالۍ تا هېڅ انکار ونه کړ لورې؟ ومې که پلاره خو هغوی ویل چې دا زما دعا ده نو بیا زه مجبوره شوم چې وایخلم. رښتیا مورې ما فکر کوو چې موږ د نیمې ترور د لور په واده کې همداسې یوه ښایسته ډالۍ ورکړو که نه؟ او د نیمې ترور زوم څنګه دی؟ تاسو ټولو خو به هغه لیدلی وي که نه؟ هغوی څه ډول خلک دي؟ لورې په دې اړه خو به وروسته فکر وکړو. لومړی ته دا فکر وکړه چې د دروف مور ته څه شی ورکړو. اوهو هغوی تا ته څومره ښایسته ډالۍ درکړې. موږ خو هم باید هغوی ته یو څه ورکړو. هو لوره اوس زموږ وار دی چې د هغوی درناوی وکړو. مګر موږ هغوی ته څه شی ورکولی شو؟ زه زر بیرته راځم. هو مورې چېرته ځې؟ اوهو صبر وکړه زه زر بیرته راځم. خورې واخله دا په سمځي کې کېده. خورې زه چمتو شوم. اوه شوپه ته چېرته روانه چې ځان دې دومره ښه جوړ که؟ تا سره د دروف لیدو ته ځم. د ښاغلي دروف لیدو ته؟ ته خو دوه ځله د هغوی کور ته تللی یې. نو زم غواړم تا سره لاړ شمه. شوپه زه هلته کار کوم. هلته تللی یم نو دندې لپاره داسې تلی نه شم. خورې خیر دی. شوپا ضد مه کوه زوی په جان. دې کور کې هېڅوک زما خبره نه مني. اوهو شوپا تبکي ته هېڅ اندېښنه مه کوه لورې. څو شېبې وروسته به پوخ خلاص شي. دا واخله. داسې دي مورې
د نخودو لډو ما په خپل لاسونو چمتو کړي لورې د دروف مور ته یې ورکړه پونم جانې دا د ډېر یو ښه کار وکړ که څه هم موږ د هغوی په شان ګرانې ډالۍ نشو ورکولی مګر یوه خبره خو باید ومنو چې ستا په لاس چمتو شوي لډو سره هم څوک برابري نشي کولی تبکي لورې ته دا یوسه مخکې له دې چې دفتر ته لاړه شې دا د ښاغلي دروف کور ته یوسه هغوی به خوشحاله شي سمه ده پلاره هه بړکی دا وګوره دا څنګه ښکاري دا نو څه دي اوهو ګلان مې پکې ایستلي هغه د فلم نجونې چې جوړوي هماغسې چټکی هغې ته نیل اډ وایي اوهو هماغه اوهو مهرباني تاسو په خیر راغلی اوهو تبکی اوهو صبر وکړه دا ته دننه چېرته ځې ها سلام دا سلام دی اوس پرېږده دلته د څه لپاره راغلې دا ستا د ښاغلي دروف نوی دفتر دی ها نه هغه مور مې د ښاغلي دروف د مور لپاره په خپلو لاسونو یې د نخودو لډو چمتو د نخودو لډو هېر دې کړل همدا چې لډو دې ولیدل هر څه دې هېر کړل د دې نجلۍ له لاسه موږ هغه ښکلې ګاڼې له لاسه ورکړې دي کم عقله ښځې د نخودو میټۍ مې هېڅ نه خوښیږي ته له دې ځایه لاړه شه تبکي ته کله راغلې لورې سلام ترورې مشرې خوښې د تبکي مور که نه ستاسې لپاره د نخودو لډو رالیږلي او خوښې جانې هغه یې په خپلو لاسونو چمتو کړي زه ډېره خوشحاله شوم چې هغوی زما په اړه فکر کوي زما له خوا هغوی نه ډېره مننه وکړه سمه ده ترورې دا واخله نن په عبادت کې له همدې نه نظر ورکړه سمه ده لاړه شه ترورې زمزمه په کور کې عبادت پیلېږي که نه خفه کېږي نو له عبادت نه وروسته لاړه شه او رښتیا دروف هم ووینه بیا لاړه شه کېدای شي د هغه له دفتر نه کوم څه پکار وي دا واخلئ ښاغلیه دې سره ستاسو لاس په هوساینې سره هلته رسیږي ښاغلیه هغه زما د ورور په خام ژوبله شوې وه نو ځکه په هر څه پوهېږم مننه کوم هسې ته څنګه دلته راغلی هغه مور مې د ترور لپاره د نخودو لډو راکړه هغه مې راوړي ول مګر ښاغلیه ستاسو مور وویل چې عبادت دی پاتې شه رښتیا ښاغلیه که د دفتر کوم مهمه کار وي نو تاسو یې ماته ووایئ ځکه چې له دې ځایه زه سیده دفتر ته ځم اوهو دا فایلونه دفتر ته یوسه خو ته باید عبادت وکړې بیا لاړه شي سمه ده ښاغلیه بلې شوبه ما خو درته وویل شوبه چې وس نه کېږي کور ته چې درغلم بیا خبرې کوو هر څه خو سم دي که نه هو ښاغلیه هغه شوب زما ورور دی د هغه زنګ و چا چې پخه ژوبله شوې وه راده ښاغلیه اوبه غواړئ نه خیر دی زه یې راوړمه زه یې راوړمه کومه ستونزه نشته راده یې راوړي که نه کومه خبره نه ده
څه کوې راده هلانو لږ زور ورکړه که نه دا بادام په ښه توګه میده کړه چې د شیدو خوند برابر کړي او بس یې په شیدو کې واچوه چې ویس کړه اوس به خوند برابر وي اوهو سلام ښاغلی تبکي لورې ته څنګه یې لورې زه ښه یم هغه د ښاغلي دروف لپاره مې اوبه وړې هو رایکه اوهو ته څه کوې راده ولې پلار جانه هغه سنم ناروغ دی او ته د یخچال اوبه ورکوې چې روغتیا نور هم خرابه شي له منګینه اوبه ورکړه اوهو لومړی خو پرېږده چې هغه ښه شي څومره چې په کور کې اوسېږي باید هماغومره یې وزغمي زما خو په تا باندې زړه سوځېږي لورې اوهو د داسې یو لودرۍ سره څنګه ټوله ورځ تېروي لورې د سردرد ګولی در سره وساته اوهو وروره اوس خو د آلو بخاره ښه موسم دی لږې ښې آلو بخاره راوړه که نه ښه د آلو بخاره هېڅ خوند نه کوي دومره ډېر مو وخوړل او وایې چې خوند نه کوي اوهو که وی نسکو نو څنګه یې واخلو موږ پوره نیمه کیلو اخلو اوهو هغه هم که زموږ درېیو نفرو په خوښۍ واچوئ اوهو چتر ویدی جانا دا ولې داسې پټ پټ تېرېږئ ها تاسو خو به خبر شوی که نه چې زموږ د واکر زوی جان کوژده وکړه هغه هم په داسې یوې ښې کورنۍ کې رښتیا ستاسو لور ته کوم هلک پیدا شو او که نه نه دی پیدا شوی ستاسو هغې توتلې لور ته کله سم هلک پیدا کېږي ښه شول مورجانې چې ما هغې توتلې جلۍ سره واده ونه کړ که نه نو زما ژوند خو په بیستو کې تللی ستاسو ژوند خو به هغه وخت خراب شي که نه کله چې نیمي ترور ستاسو په رښتیا باندې پوه شي ادیتي غلی شه لورې کوم کار چې تاسو زموږ له لور سره وکړه د نیمې جانې لور سره هېڅ کلام ونه کوي اوهو موږ داسې څه کړي دي که ستاسو لور ستونزه لري نو موږ څه کولی شو پاتې شوه نیمې ته د ویلو خبره یو ځل کوښښ وکئ او وګورئ چې موږ هم پوه شو چا باندې باور کوي تاسو باندې او که په موږ باندې راځئ چې ځو श्री राम जय जय राम تبکي لورې اوس عبادت پیلېږي ته لاړه شه او ټولو ته به ووایه چې راشي او خپله دې هم راشه ځانو چټکي د خواخې جانې مې ولې دا دنده تبکي ته ورکړه ازم په همدې اړه فکر کوم په داسې حال کې چې لیور جان او پلار جان هېڅکله یو ځای عبادت ته نه راځي هغوی یو ځای نه راځي نو ځکه مې دا دنده هغې ته ورکړې وګوره چې تبکي زما کورنۍ یو ځای کولی شي او که نه کېږي ته ځان ته څه فکر کوې هر کله چې د زړه وغواړې دفتر ته راځې او دا کوم سری دی ته ولې څه نه وایې مېرمن تبکي دروف دروفه ته څنګه یې او هو زه نه پوهېدلم چې د تبکي ټلیفون هسې تا سره یې ټلیفون څه کوي هغه دلته راغلی ده کور ته زه نه پوهېدم رښتیا ته څنګه یې دروفه ته پوهېږې دفتر کې ټول درپسې خفه شوي او ته کله بیرته راځې ډېر زر خبرې مه وره تبکي لږه ناوخته درځي د هغې په لاس د نوې پروژې دوسیې درلېږم سمه ده دروفه زه هر څه باندې پام کوم ته په ځان پام کوه زر راشه سمه ده دا جنۍ خو دومره ساده هم نه ده په خدای لومړی خو یې خپرونه په کور کې ترسره کړه او اوس هره ورځ د هغه کور ته هم ځي
دې جلۍ سره خو باید ډېر زر یو څه وکړم. ښاغلیه ترور مې ټول د عبادت لپاره ښکته غوښتي. تاسو لاړ شئ، زه نورو ته هم غږ کوم. څه شوي دي ښاغلیه؟ عبادت ته مې پلار هم راځي. زه او پلارجان مې یو ځای عبادت نه کوو. ته لاړه شه، زه نشم تللی. موټر خو ډیر ښایسته دی بانجو. نیمي جانې دې شیانو ته نو څه اړتیا وه؟ مونږ خو یوازې ستاسو لور غوښتې وه. دا هر څه مونږ ته هېڅ ارزښت نه لري، همداسې نه ده مېرمنې؟ مګر دوی په دومره مینه راکړی نو موږ څنګه انکار کولی شو؟ او بیا په دې کې خو به ستاسو لور چکر وهي که نه؟ دیواکر به موټر وچلوي او دا به د شهزادګۍ په شان مخ ته ورسره کینی. مورې دوی خو موټر اخیستی دی، مګر زما پکې خو بریک اپ کله شته نه رسېږي. څنګه به وکړو مور جانې؟ غلی شه، موټر خو مو واخیسته، بیا ورته موټروان نیسو. څه شوي زوم جانه؟ موټر مو خوښ نه شو؟ که زړه دې نه وي درته یې بدل کړم؟ نه 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 ترور جانې ډېر مو خوښ شو، ډېر ښایسته رنګ لري، مننه کوم. دیواکره زویه هله نه موټر وچلوه. څومره ښایسته موټر دی که نه، زما خو ډېر خوښ شو. انګور جانې ته موږ سره راشه که نه؟ راځه لورې، مه شرمېږه. ولې شرمېږې؟ نیمي جانې صبر وکئ. تاسو موټر ولیدل؟ تاسو ته یوه اړینه خبره کوم. دیواکر او د هغه مور او پلار څومره خلک دی که نه؟ ګورئ دا تاسو ما خو هېر کړه. په سینګارتون کې مې دوو کسانو ته په مخ باندې ماسک وهلی و. د هغوی مخ ومینځه، بېرته راځه به ښه خفه نه شي. کوژده یې وشه نو نوی موټر یې به اخیست. خدای خبر دا خلک به ورنه نور څه وغواړي. مور خو مې ډېره هڅه وکړه، مګر نیمې ترور خبره به نه اورېده. د دوی حقیقت په ویلو سره نه، په لیدلو برسېره کېږي. هغه څنګه؟ دیواګر جانه اوس به د موټر وچلوې. ډېر ښکلی موټر دی، دی ښه یې پاک ساته. چمتو یې؟ چمتو. شوبه ته بیټنګ وکړه او زه به بولینګ کوم. هی دا د کرکټ کولو ځای دی که څنګه؟ لاړ شئ په ډګر کې لوبه وکئ. زموږ ډګر همدا دی، ته بله خواته شه. خورې توپ واچوه. سمه ده. که دا توپ زما په موټر ولګېدو که نه، زه به درسره ګورم توپ پرې ونه لګېږي. شوبه دا ځل که نه باید شپږیزه ووهي. اوهو تا عقل لرې عقل، زما سر دې مات کو چاغومبیه. تا ولې خپل سر ټیټ نه کړ لنډیه؟ تا ماته لنډی وویل؟ هو نو ځکه خو یې که نه؟ یو خو دې زما سر ژوبل کو او له بلې خوا نه راباندې چیغې وهې. یو خو دې زما شپږیزه خرابه کړه او له بله خوا چیغې م وهې. غلی شه که نه نو زما نه به بد کس نه وي. له تا نه خو حاسم کوم بل څوک بد نشته. که ته نرې دلته کرکټ وکړه، زه وګورم چې ته څنګه دلته کرکټ زه کوم، هرومرو یې کوم. مګر خورې تا د هغه د کلي پر ځای کومه کلي کېښوده؟ له نږدې ګراج نه مې یوه زړه کیلي راوړې ده. دا دومره زړه ده چې دا موټر خو څه چیس موټر کې هم نه راځي. ډېر ښه. اوس به د دیواکر مور او پلار دا موټر پیدا نه کي او نیمې ترور به د دوی په رښتیا باندې پوه شي. ډېر ښه
شوپه آفرین زه چې ځو تبکي لورې لورې ټول خو دې راوغوښتل که نه ټول راځي که نه پلار جان مې عبادت ته راسي زه او پلار جان مې هېڅکله یو ځای عبادت نه کوو ووایه لورې ته ولې غلی یې څه شوي